مین خبرې زه تاسو سره دا شریکول غواړم زمونږ چې دا کم بچیان دي که نه جي نو دقه گیم روان دی گیم. قرآن مجید ضعیف کی، قرآن مجید شهید کی، ټوکړي ټوکړي کی، زری زری کی، او د مدرسې خوشی وشیندي او دوايانې کیمیکلې پې اچوي او چې کم بچی روزي د مدرسې نه خامخا مسلماني ده نه چې هغه پرزه راوچته کي یا ټوکړه راوچته کي. نو زمونږ خو مسلمانان یو، مونږ خو بیا مینه شته مونږ خو مسلمانان یو، زمونږ خو شکر د قرآن سره مینه شته، دا نه چې نشته. نو مونږ چې هغه ټوکړه راوالو نو اکثر مونږ ښکل کو، نو دا ډېر ماشومان د دې د وجې اغوا شو. نو دا یو انټرنیشنل سطح باندې دا یو ګیم راوښکلی دی. رابطې وشوې، اوس هم ناست یم په مدرسه کې موجود یم او یو اهم خبر تاسو سره شریکول غواړم. هغه دا دی چې په دې دا زمونږ چې کومې دیني مدارس دي، کومې مدرسې دي که نه جي، دې سره یو ګیم شروع شوی دی. ګیم دا دی چې توبه خدای توبه استغفر الله، دا قرآن مجیدونه ضعیف کی، شهیدان کی، ټوکړي ټوکړي کی، او بیا دغه مدرسې خوشا ورولي او دوايانې پې اچوي، د نشي کیمیکلي هغه دوايانې پې اچوي. د مدرسې چې کم بچی روزي خامخا بریک شي، داسې مطلب ریسټ کوي، نو بهر روزي، چکر ته روزي، ګراوند ته روزي، دغه پرزي ورته ورولي جي او دغه دوايانې پې اچولي د زمونږ ستاسو دا بچیان پې نشه کوي او بیا یې اغوا کوي. نو دا خبر ډېر زیات اهم دی، دا نورو مسلمانانو سره خورول پکار دي، ویل پکار دي چې کمې مدرسې دي، کم جوماتونه دي او دغه بچیان پکې سبقونه وایي. نو دا یو اهم پیغام دی، ګوټ ته ورسوي چې دغه بچیان زموږ نه اغوا نشي. دیني چې کمې مدرسې دي، د دې مخې ته، د دې شاته، د دې خوشه قرآن ضعیف کی دا ظالمان، او بیا پرزي پرزي کی، ټوکړي ټوکړي کی، او بیا پې دوايانې اچوي، دغه کیمیکلې پې اچوي د بچي د نشه کېدو دپاره، بیا یې اغوا کوي، بیا یې تښتوي. نو دا رابطې مو شوې، دا ساعت هم په مدرسه کې موجود یم. یو اهم پیغام دی ما چې تاسو ټول سره شریک کړم. خیال وکړئ د خپلو بچو، ډېر زیات خیال وکړئ. د اغوا کېدل دا ډېر زیات عام شوي دي. که دغه خلک د چام په مخه لړل، دی له بیا یو عبرتناک سزا پکار ده. یو داسې زوامه چې دغه خلک چې راونیسلی شي که نه او وتړلی شي او داسې ټوکړه ټوکړه غوښه ترېنه کټکې په چاړه او بیا ورته وایي چې د مدرسې ماشوم اغوا کې، کم چې دین خورئ، کم چې رڼا خورئ، کم چې حق سک دین خورئ، کم چې زده کړه کوي، طالب دی، ته هغه پسې راځي. نو پښتنو رابیدار شئ، د خپل حق سچ دین، د قرآن، د خپل پیغمبر، دی په سنتو عمل پکار دی. د ښکلي عالمانو سره دا ځان له پرېښودل نه دي پکار. خاص کر مین خبرې زه تاسو سره دا شریکول غواړم، زمونږ چې دا کم بچیان دي که نه جي نو دقه گیم روان دی گیم. قرآن مجید ضعیف کی، قرآن مجید شهید کی، ټوکړي ټوکړي کی، زری زری کی، او د مدرسې خوشی وشیندي او دوايانې کیمیکلې پې اچوي. او چې کم بچی روزي د مدرسې نه خامخا مسلماني ده نه چې هغه پرزه راوچته کي یا ټوکړه راوچته کي. نو زمونږ خو مسلمانان یو، مونږ خو بیا مینه شته مونږ خو مسلمانان یو، زمونږ خو شکر د قرآن سره مینه شته، دا نه چې نشته. نو مونږ چې هغه ټوکړه راوالو نو اکثر مونږ ښکل کو، نو دا ډېر ماشومان د دې د وجې اغوا شو. نو دا یو انټرنیشنل سطح باندې دا یو ګیم راوښکلی دی. نو راځئ چې د خپلو مدرسو، د خپلو بچو د دوی خپله محافظ جوړ شو، کنې دا غیر رانه ختمی. نو دغه یو میسج مې تاسو له درکو، دغه یو اهم خبرو چې ډېر زیات ضروري. زمونږ دا بچیان د اغوا کېدو دپاره د مدرسو نه دا یو انټرنیشنل سطح باندې دا یو مسله راوښکلې ده چې قرآن مجید ضعیف کی، نعوذ بالله، شهید کی، ټوکړي ټوکړي کی، او بیا د مدرسې خوشا ورولي او کیمیکلي دوايانې پې اچولي چې کم بچی رالي ښکلی یې، نو بس هغه نشه کېږي او دی یې اغوا کوي. نو خیال وکړئ چې د خپلو بچو خپله محافظ شئ او خپل یې خیال وساتئ. زه مدرسو والا ته م وایم چې په ګیټ باندې سیکورټري سخته کوي، ولې چې دا ستاسو بیا بدنامي ده
او د اسلام هم بدنامي ده، د مسلمان هم بدنامي ده، نو دغه بچي د ناغوا کوي. او په کومه طریقه؟ هم تک انټرنیشنل طریقې راوښکلې ده او انټرنیشنل ورته په دې وامه چې داسې سوچ جنګولی داسې چې سم د حد ته بې کوز شوي دي. نعوذ بالله نعوذ بالله. قرآن مجید شهید کی، ټوکړي ټوکړي کی، په هغې باندې دوایانې واچوي او خامخا چې اوس بولې په غاړه پروت دي یا دغسې په ډیرانې ویشتي او زموږ دا بچیانې رالي او ښکلی یې هغه د هغې دوایي د وجې هغه نشه شي، نو بیا یې راناغوا کوي. نو دا یو اهم خبر ومایه چې تاسو غوږونو ته راورسي او دا په تاسو بقایا فرض دی. دا پیغام تاسو خور کوي، هر بچي ته ووایي په کور کې، په جومات کې خاص کر چې دا کوم جومات کې د استادان دي عالمان دي چې دی هم دا خبرداری ورکړي چې داسې قسم حرکت مه کوئ. قرآن مجید دی عطر پې ولګو، سپری پې وکړه، ښکلې ښکلې خوشبو پې ولګو. خو مدرسو خواوشا چې کمې ټوکړې تاسو ته ډېرې میلاویږي که نه، نو دا وایه ښکلوی مه، د دې د خاطره چې نشه ده پې کیمیکل یې پې اچولي دا بچیان نشه کوي او بیا یې اغوا کوي. ډېره مننه، خوشحاله و آباد اوسئ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی.